د کرکټ د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا هغې کورنۍ ته نوی کور جوړ او وروسپارل شو چې میاشت وړاندې د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې پخوانی کور د پاکستاني رژیم د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې په بشپړه توګه ویجاړ او د 3 زخمیانو ترڅنګ د کورنۍ 11 تنه پکې شهیدان شول او هر څه یې له لاسه ورکړل. د ګربز خیریه بنسټ مسؤلینو وویل چې یاد کور د نورو ملحقاتو ترڅنګ 2 خونې لري چې په جوړېدو یې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت شوی. دا تقریبا په 15 ورځو کې وداني جوړه شوه. د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ لخوا جوړه شوې ده او مصارف 15,550 افغانۍ پرې راغلي دي. دا مجموع کې 2 کوټې، یو بالکون، یو اشپزخانه او یو تشناب لري او ایردنې وي چې دا احاطه هم پکې شامله ده. او لومړنۍ پروژه ده چې له نیکه مرغه موږ خپله د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ مؤسس ښاغلي رحمان الله ګربز له خپل کلي کور ولایت را شروع کړه. د زیانمنې کورنۍ سرپرست نور اسلم چې د یاد کور کلي ورته وسپارل شوه د شوې پیښې په اړه خواشینی خو د دغه کور په جوړېدو خوشحاله و. هغه د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ له دې غم شریکۍ ځانګړې مننه وکړه او له نورو شتمنو یې هم وغوښتل چې د ستونزو پر مهال باید تل د خپلو هیوادوالو ترڅنګ ودرېږي. زه په دوبۍ کې وم خو سعید دومره غمر ګټله تنخواه چې هم صرف و په منی ترلاسله هغه په میاشت ولا شو بیا چې ته یوه داسې بودي د مانځه درېمې مثال دمره کیر د کیر مخ چې ښځینه زار مولینه دا د هر شی د مانځه درېمې دا یوه غټه خبره ده شو. خو دویم موضوع دا وکړه شوه چې هیڅ دا زه په کریړاوې لکاوې په ملیوناوې شګړه د رحمان الله ګربز بنسټ بیلو صحیح شوه چې دوی مې سره دومره غمدردي وکړله دومره تکلیفونه وکړل. دا مې هېڅکله نه شوه په زر موکا جوړولی لکه دا هېڅ چې کوم رغولي دي په دا زر موکاو موږ نه شوه دا ابودي کړلی. په نره لوبغاړي زه دا غږ کوم چې زه یو خور غریب غږ یم خو دا غږ پې کوم چې په کور دو صحیح شوه چې په دا رقم ایمانداري سړی وکړو په دا رقم غیرت وکړو د وطن د پوره داس خدمات وکړو صحیح شوه د وطن د پوره په دا نمونه وچلېږي. د سیمې اوسیدونکو هم له نوموړې کورنۍ سره د یادې هستوګنیزې ودانۍ د جوړولو مرسته غوره انساني همدردي وبلله او ویل چې نور اسلم د یاد کور په ترلاسه کولو بیرته په ژوند ګډ شو. دا خو ډېر کومک دی. موږ خو څه کوي یا د کورنۍ خلک خو څه کوي چې دا تمام منطقه د دغه غږ مننه ونه کړو او خدای دا وکړو چې نه را داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډېر کومک و ژوند ته یې ګډوي ژوند نه وتلی مو ژوند ته یې ګډ کړه. دغه کومک ډېر مې دغه شولي ډېر کومک و د هر چا سره یې هر چا سره د خدای پاک داسې کومکونه په واسي خلک وکړو. د ویلو دا چې د پاکستاني رژیم له لوري په یاد وحشیانه برید کې د نور اسلم د کورنۍ 11 تنه شهیدان او 3 تنه نور ټپیان شول چې د هغه له مېرمنې پرته نور ټولې واړه ماشومان ول او یو ځای خاورو ته وسپارل شول.